د پیلوټانو له خولې د کابل د سقوط، د غني د وتلو او د افغان هوایي ځواک د ړنګېدو کیسه. سلام، پوره جزئیات په سوله ټي وي کې راسره وګورئ. د اګست په 15مه نیټه څو ساعته مخکې له هغه چې طالبان کابل ونیسي، د افغانستان هوایي پوځ د له منځه تلو په حال کې و او د دې پر ځای چې پر رانږدې کېدونکي اورپکي هوایي بریدونه کړی وای، د هوایي پوځ یو شمېر غړي په خپلو کې سره په نښته کې وو. د افغان پوځ د یو پیلوټ او د دوو نورو کسانو په وینا چې د پیښې شاهدانو د کابل په هوایي ډګر کې د افغان هوایي ځواک یو شمېر منصبینو چې د هوایي ډګر ساتنه کوله هڅه وکړه چې په زور په یو پوځي هلیکاپټر کې چې د پورته کېدو لپاره یې تیاری نیولی و سپاره شي. پیلوټ د رویټر اژانس ته ویلي هلیکاپټر هدف پر ښار ګزمه وه، خو ساتونکي په دې باور و چې د هلیکاپټر هیواد پرېږدي او په همدې خاطر هوډمن و چې ترې پاتې نه شي. یو بل ساتونکی چې خپل ټوپک یې پیلوټ ته نیولی و هڅه وکړه چې دوی ودروي. پیلوټ وویل شخړه رامنځته شوه، ډزې وشوې او ډزو هلیکاپټر سوری کړه، د فلزاتو ټوټې والوتې. پیلوټ او یو بل همکار یې ټپیان شول چې دواړو د درملنې ته اړتیا درلوده. پیلوټ وویل زما مخ له وینو ډک و. د افغانستان ولسمشر اشرف غني د همدې ورځې په وروستیو کې د هیواده ووت چې د امریکا په ملاتړ د حکومت د ړنګېدو بهیر یې له هغه ګړندی کړ چې حتی تر ټولو بدبینه دفاعي شنونکي وړاندوینه کړې وه. په څو ساعتو کې طالبان کابل ته ننوتل او له ګډوډۍ څخه یې د امریکا د ډکې تخلې لامل شول. هغه تخلیه چې د امریکا د ولسمشر جو بایډن حکومت ته یې زیان رسولی دی. د کابل له سقوط مخکې د افغان هوایي ځواک د غړو د شخړې په اړه تر دې مخه راپور نه دی ورکړی شوی. رویټرز د هوایي پوځ او پخوانیو افغان چارواکو څخه هم ځانګړي توضیحات ترلاسه کړل چې د اګست په 15مه یې ازبکستان ته د غني او د هغه د ملګرو د پرواز په پټو عملیاتو کې برخه اخیستې وه او کیدای شي چې په هوایي ډګر کې ګډوډي د هغه د وتلو په وخت کې رول لوبولی وي. دا لړۍ د هغو مفصلو معلوماتو یوه برخه ده چې د رویټر اژانس لخوا د شاوخوا 20 کسانو څخه راټول شوي او په هغوی کې پیلوټان، پوځي پرسونل، حکومتي چارواکي او د افغانستان او متحده ایالاتو د جګړې نور پخواني دخیل کسان شامل دي. د دوی کیسې د افغان هوایي ځواک په وروستیو ورځو کې چې یو وخت د هیواد د اردو تاج ګڼل کېده نوي انځور وړاندې کوي. متحده ایالاتو په میلیاردونو ډالر په افغانستان کې د هوایي ځواک په جوړولو مصرف کړل ترڅو کابل د اسلام پاله یاغیانو په وړاندې برلاسې کړي. بمباریو بې شمېره طالب جنګیالي ووژل چې د هوایي ځواک پکې ونډه درلوده. خو دا پروژه صرف په څو اونیو کې وروسته له هغه ړنګه شوه کله چې متحده ایالاتو د 2021 کال په نیمایي کې له افغانستان څخه په بشپړ ډول د وتلو وروستۍ پرېکړه وکړه او د افغان پوځ ملاتړ یې هم پای ته ورساوه. ملګرو، دا به زموږ چمتو شوی ویډیو. که تاسو هم د ویډیو په اړه څه نظر لرئ موږ سره کومنټ کې شریک کړئ. د لا ښکلو ویډیوګانو لپاره زموږ سوله ټي وي چینل سره پاتې شئ.